سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A2 سطحې د شټډیو ډي لړۍ کتابونو د دوهم کتاب یا د A2 سطحې د کتاب دریم فصل تاسو ته وړاندې کړم. راځو موږ تاسو په دریم فصل کې چې 38مه صفحه ده او زموږ تاسو دریم فصل په باره کې دی د Reisen und Mobilität. Reisen یعنی سفر und Mobilität سفرونه او حرکتونه. څه معنا؟ یعنی سفر کول او هغه وسایل چې د هغې په واسطه سره تګ او راتګ کیږي. هغې ته یې دلته موبیلیټیټ کلمه استفاده کړې ده، یعنی حرکتونه، مثلا هغه وسایل چې د هغې په واسطه سره چې هغه عبارت دي د بس څخه، د موټر څخه، د بایسکل څخه، د قطار څخه یعنی ریل ګاډي څخه، دا ټول هغه وسایل دي چې د هغې په واسطه سره غایزن یا سفر کیږي. او یا هم طیاره ویلی شو، کښتۍ ویلی شو، دا ټول هغه څه دي چې موبیلیټیټ یعنی حرکت کیږي او د دې په واسطه سره غایزن کیږي یعنی سفر کیږي. اوس راځو دلته لومړی نقطه په دې کې وایي چې eine Reise یعنی یو سفر. دلته وایي چې Dinge für unterwegs. Dinge یعنی شیان für unterwegs د لارې لپاره، د لارې او بیا هم یعنی سفري لارې لپاره. اوس دلته یعنی چې څوک سفر کوي کوم څه باید په لاره کې د ځان سره ولري. Was sehen Sie auf dem Foto؟ وایي څه وینئ تاسو په دغه تصویر کې؟ دلته دا تصویر دی، په دې کې تاسو څه وینئ؟ کوم څه شیان پکې شته؟ مثلا په دې کې عینکې دي، په دې کې کیلۍ دي، دلته کارتونه دي، همدارنګه د پیسو بکس دی او دا د موټرونو عکسونه دي، همداسې یا تصویرونه دي، او دلته هم د پیسو نوټ دی او دا هم سکې دي. اوس راځو دلته په تصویر کې موږ تاسو دا څه وینو؟ دلته وایي Was sehen Sie auf dem Foto؟ وایي تاسو په دې تصویر کې څه وینئ؟ Welche Gegenstände fehlen؟ یعنی کوم شیان په دې کې نشته؟ fehlen یعنی چې موجود نه دي پکې. دلته راځو اوس Der Autoschlüssel. Der Autoschlüssel یعنی د موټر کیلۍ. د موټر کیلۍ دلته پکې موجودې دي. دا دي دلته د موټر کیلۍ پکې موجودې دي. ښه، بل دی Das Notebook. Notebook یعنی کتابچه. دلته تاسو وینئ کتابچه هم پکې موجوده ده. بل دی Das Flugticket یعنی د طیارې ټیکټ. Der Reisepass یعنی پاسپورت. Das Buch کتاب. Der Stadtplan نقشه. Die Sonnenbrille یعنی د لمر ضد یا د لمر عینکې، یعنی د لمر ضد دا تورې عینکې چې کومې دي یعنی د لمر ضد دي، په لمر کې څوک په سترګو کوي. بل دی Der Lippenstift. Lippenstift یعنی سرخي ته وایي، ښځینه یا ښځې چې شونډې پې سرې کوي. Die Schokolade. Schokolade یعنی د کاکاو والا چاکلیټ. Die Postkarte. د پوسټکارت. بل die Handtasche. die Handtasche هغه بکس ته وایي کومې د زیاتره د ښځینهو سره چې په غاړه باندې غاړه کې چې اچولي په اوږه باندې، هغې ته die Handtasche وایي. Der Koffer. Koffer هغه بکس ته وایي کله چې په سفر کې موږ تاسو کالي پکې انتقالوو. بل دی Der Teddy. Der Teddy هغه ته وایي کوچنی د ساتیري یا ساتیرۍ لپاره د ماشومانو لپاره کوم سپی یا ټیډي بیر، دلته ورته که چیرې ټیډي بیر راشي بیا خیر ته وایي. Der Reiseführer. Reiseführer چې دی دا بیا د سفر لارښود ته وایي. بل دی Das Telefon. ټلیفون ته وایي. Die Kundenkarte یعنی د مشتری کارت یا د ګراک یا مشتری کارت. Die Fahrkarte یعنی د سفر ټیکټ یا د سفر کارت، همغه ټیکټ ته وایي. Der Messeausweis د تجارتي نمایشګاه دپاره یو تجارتي نمایشګاه دپاره د داخلېدو ټیکټ ورته ویلی شئ، د داخلېدو یو کارت ورته ویلی شئ.
Der kam wohin ته وایي منځ das Portemonnaie بیا دغه د پیسو هغه ته وایي دا څه ورته وایي د پیسو کومه بسته چې ده موږ تاسو په جیب کې هم اچوو کوم چې پیسې پکې دي او د هاند تاشه چې ده دغه تاسو دلته وینئ دغه هاند تاشه ده چې په غاړه کې اچوي ښځینه دلته دغه بند دی که تاسو ګورئ دغه بند دی داسې تر دې ځایه پورې دا هم تاشه ده ښه بل دی das Geld یعنې پیسې das Handy تلیفون یا موبایل ته وایي die Kreditkarte ته وایي der Kuli یعنې قلم ته وایي د Visitenkarte د لیدنې کارت یا د ویزیټ کارت بل دی auf dem Foto gibt es ein Handy aber keinen دغه شی یعنې تاسو چې کله یو چا ته دلته ګورئ پوښتنه یې وکړه تاسو په د تصویر کې څه وینئ تاسو په ځواب کې ورته وایئ چې auf dem Foto gibt es ein Handy مثلا بل شی دلته ورته ښودلی شئ ein Handy ein Portemonnaie eine Sonnenbrille aber keinen څه شی او کوم څه پکې موجود نه دي یعنې کوم څه چې موجود وي نو هغه به تاسو دلته نومونه یې ورته واخلئ او کوم څه چې موجود نه وي هغه به بیا تاسو وایئ چې aber kein یا keine یا keinen که چیرې جمع ډېر ورته وایي نو دلته بیا keinen که چیرې مثلا یو شی وایي هغه مذکر وي نو بیا kein راځي او که چیرې مؤنث وي نو بیا keine راځي نو دلته تاسو دا ورته وایي که چیرې مثلا جمع منفي هیڅ شی موجود نه وي بیا وایي چې keinen یعنې هیڅ موجود نه بل داسې هم ویلی شئ چې da sind ein یا eine مثلا د یو شي نوم دلته کوئ da sind ein مثلا ein Portemonnaie und eine Visitenkarte دلته یو پورټمنای او یو هم ویزیټ کارت موجود دي په دې رقم سره تاسو کولی شئ چې ووایئ چې څه موجود دي او څه نه دي موجود بل دی راځو موږ تاسو دلته دوهمې نقطې ته په دې کې وایي چې ein Mann und eine Frau auf Reisen وایي یو سړی او یوه ښځه auf Reisen په سفر کې Was sagt das Foto über Personen وایي څه وایي دغه تصویر په باره کې د اشخاصو äußern Sie Vermutungen وایي تاسو وښیئ خپلې حدس یا فرضیه فرض کړئ وښیئ چې څه شی د عکس کې څه شي دي یا د تصویر کې څه شي دي Der Redemittelkasten hilft وایي تاسو سره دغه د خبرو اترو د ابزارو دغه خانه چې ده وایي تاسو سره کومک وکړي Wo waren Sie وایي تاسو چیرته وئ Wer reist beruflich wer privat وایي څوک وظیفوي سفر کوي او څوک هم شخصي Was haben Sie gemacht وایي تاسو څه وکړل Welche Verkehrsmittel haben Sie benutzt وایي تاسو کوم Verkehrsmittel یعنې د تګ راتګ آلات یا سفري آلات چې عبارت د موټر قطار طیاره او دغو شیانو څخه دي دوایه کوم یو تاسو کوم د دغې سفري آلاتو څخه استفاده کړل بل دی Was haben Sie gekauft وایي تاسو څه واخیستل اوس راځو دلته Redemittel ته یعنې د خبرو اترو ابزار ته Vermutungen äußern یعنې خپلې فرضیې یا خپل حدس ښودل Ich denke ein Mann eine Frau وایي زه فکر کوم یا ما په فکر سره یو سړی یا یو ښځه باید چې سفر کوي د ځان سره څه د ځان سره ولري هغه به تاسو دلته ولیکئ چې مثلا د دغه سوالو په ځوابو سره به تاسو د دغه په کومک سره به تاسو د دغه سوالو ځوابونه ورکوئ دلته وایي چې Wo waren Sie چیرته وئ تاسو Wer reist beruflich wer privat څوک beruflich یا وظیفوي سفر کوي او څوک privat تاسو دلته ویلی شئ چې Ich denke ein Ingenieur reist beruflich یعنې زه فکر کوم چې یو انجینر وظیفوي سفر سرته رسوي همدغسې تاسو خپل فرضیې
یا فرضي جملې یا مثالي یا تاسو فکر کې چې کومې جملې راځي هغه تاسو دلته استفاده کولی شئ د دغو سوالو د ځواب په حیث باندې. بل دی ich glaube dass er oder sie in مثلا په دغه ځای کې دغه ځای نوم وایي دلته وایي دلته د دویم سوال د دغه ځواب دی wo waren sie تاسو چیرته وایي دلته ورته وایي چې ich glaube dass er in افغانستان وایي زه فکر کوم چې دی په افغانستان کې یعنی په دې ډول سره تاسو دلته دا ځواب ورکولی شئ. بل دی ich denke er oder sie hat ein Geschäftsreise Urlaub gemacht وایي زه فکر کوم چې د یو تجارتي سفر درلوده یا هم یو رخصتي کړې وه eine Messe یا هم یو نمایشګاه ته تللی و eine Konferenz besucht او یا هم یو کنفرانس ته تللی و کنفرانس ته sich die Stadt angesehen او ده هم یا وایي چې د یو Stadt یو ښار یې ولیده Verwandte, Freunde, Verwandte یعنی خپلوان Freunde دوستان ملګري ein Museum besucht او یا هم یې یو موزیم څنګه کړ د موزیم څخه لیدنه وکړه. بل دی یعنی دغه جمله هم تاسو د دې څخه هر یو چې تاسو د استفاده کولی شئ was haben sie gemacht د دې په باندې او یا هم د دې پوښتنې ځواب ورکولی شئ د reist beruflich. Ja, bel دی wahrscheinlich ist er oder sie geflogen mit da gefahren که چیرې مثلا یعنی کیدای شي wahrscheinlich یعنی کیدای شي امکان لري چې د سفر کړی وي که چیرې geflogen ووایو یعنی په دې معنی چې تیاري په واسطه سره سفر کړی وي که چیرې مثلا د موټر یا قطار یا بس په واسطه سره سفر کړی وي نو بیا دلته وایي چې mit Bus gefahren mit Taxi gefahren mit Zug gefahren یا هم gereist gefahren یا gereist بل دی وایي چې wahrscheinlich hat er sie ein oder eine یا هم einen benutzt یا genommen یعنی کیدای شي یا شاید یا امکان لري چې دغه سړي یا دغه ښځې یو موټر یو ټکسي یو بس دلته هر څه چې دی تاسو یا فاراد وایي یعنی بایسکل یا هر څه یعنی هغه وسیله دی هغه انتقالي وسیله یا موټر یا هر څه چې دی هغه استفاده کړي د هغه دلته تاسو ولیکئ مثلا وایي چې hat er ein Taxi benutzt یعنی د یو ټکسي د سفر لپاره استفاده کړه یا genommen یو بوس ویلی شي Zug ویلی شي Flug ویلی شي هر څه چې وي هغه تاسو دلته لیکلی شئ. بل دی vielleicht hat er یا sie ein یا einen هر څه چې gekauft یعنی اخیستی وي یعنی پلورلی رانیولی وي یا اخیستی وي دلته چې هر څه یې اخیستی وي مثلا وایي چې vielleicht hat er ein Apfel یو سیب یې اخیستی وي مثلا ویلی شو چې ein Orangensaft یعنی د نارنج یا مالټې هغه یې اخیستی وي شربت یې اخیستی وي هر څه چې اخیستی وي یعنی په دغه جمله کې موږ تاسو د دغه سوال ځواب په دغه جملې په کومک سره ورکولی شو یا د دغې خبرو اترو د ابزار په واسطه سره د دغو ټولو سوالونو ځوابونه ورکولی شو. دا ریډیمیټل چې دي ډېر مهم دي باید چې تاسو د ریډیمیټل د ویلو دپاره یعنې محاورې بخش دپاره او همدارنګه د شخایبن یا لیکلو بخش دپاره دا تاسو استفاده کوئ. ښه بیا هم راځو بلې صفحې ته په بله صفحه کې دلته موږ تاسو لرو دا تصویر دی په تصویر کې وینو چې کمپیوټر دی لپټاپ دی موبایل دی مجله ده همدارنګه ډېر کولی دی یعنی قلم دی او نور څه چې پکې موجود دي هغه تاسو وینئ. بل دی راځو اوس بل بخش دی په دې کې دریم برخه ده په دې کې وایي چې hören Sie den Dialog وایي تاسو د ډیالوګ دی واورئ welche Vermutungen waren richtig یعنی تاسو کوم فکرونه یا سوچونه یا د هغې په باره کې چې فرض کړي وو فرضیې مو صحیح وي تاسو کومې فرضیې صحیح وي welche falsch او کومې غلطې وي
machen Sie Notizen او بیا یې تاسو د هغې څخه نوټونه یا یاداشتونه ولیکئ. Ja. Personen, Orte, was haben Sie gemacht? Personen یعنی اشخاص، Orte یعنی ځایونه، was haben Sie gemacht یعنی تاسو څه وکړل، څه مو سرته ورسول. دلته دا هوغن دی، دا هوغن به تاسو واورئ. 10 نمبر آډیو دا هوغن یا د آډیو برخه به تاسو واورئ او وروسته به بیا ووایئ چې کوم اشخاص وو پکې، کوم ځایونه وو پکې او څه یې سرته ورسول یا څه یې وکړل. بل دی غایزن یعنی سفر. Was nehmen Sie mit یعنی تاسو په سفر کې څه در سره اخلئ. immer manchmal nie. immer یعنی همیشه تاسو څه در سره اخلئ. manchmal یعنی اکثره وختونه تاسو څه در سره اخلئ. nie او هیڅکله یو څه نه در سره اخلئ. مثلا تاسو وایئ چې ich nehme immer mein Handy mit یعنی زه همیشه د ما موبایل یا هاندی یا موبایل را سره اخلم. aber keinen Computer ولی کمپیوټر را سره نه اخلم. بل دی مثلا یو شی نوم تاسو دلته اخلئ دا brauche مثلا brauche ich nie یعنی مثلا زه وایم چې Wasser brauche ich nie یعنی اوبو ته زه هیڅکله هم ضرورت نه لرم. هر شی چې تاسو مثلا ضرورت نه ورته لرئ هغه کولی شئ دلته یاد کړئ او بیا جمله پسې ووایئ. بل دی manchmal packe ich Brotchen ein یعنی اکثره وختونه زه پک کوم یعنی پک ته پښتو کې څه وایي یعنی پلاستیک کې تاوم یا پک کومې. مثلا Brotchen ډبل روټۍ او یا هم ډوډۍ یا د خوراک شیان دا پک کوم او ځان سره یې اخلم. په دغه رقم سره تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه یو شي ته هیڅکله په سفر کې ضرورت نه لرم، یو شي ته همیشه ضرورت لرم او یو شي ته بعضې اوقات یا بعضې وختونه ضرورت لرم. ښه راځو بلې صفحې ته چې 40مه صفحه ده. په دې کې وایي چې eine Reise planen und buchen وایي یو سفر پلان کول und buchen او بوک کول. اوس راځو دلته Reiseinformationen lesen und verstehen یعنی د سفر معلومات lesen لوستل und verstehen او په هغه باندې ځان پوهول. لومړی دی وایي چې wann fährt der Zug in Hamburg ab یعنی څه وخت سفر کوي څوک ریلګاډی in Hamburg ab د هامبورګ څخه څه وخت وځي، څه وخت سفر کوي. wann ist er in Budapest او څه وخت به په بوداپست کې وي. ښه اوس دا رانږدې کوو تر څو په ښه ډول باندې پوه شو. مثلا دلته دی په دې کې لیکلی دی بانوف یا ښه دلته لیکلي دیبان دلته ډي بي چیرې تاسو آلمان ته راشئ دا به تاسو په هر بانوف کې یا د ریلګاډي په سټیشن کې به هر ځای کې به دا ووینئ. ډي بي یعنی دیبان یعنی دیبان قطار یا ریلګاډي ته وایي. د ریلګاډي سټیشنونه په هر ځای کې دا علامه وي. دلته وایي چې Hinfahrt Möglichkeiten یعنی تاسو د سفر کولو Möglichkeiten فرصتونه یعنی د سفر کولو فرصتونه چې دلته بیا بل دی بانوف یعنی د ریلګاډي سټیشن یا تمځای Haltestelle همدغه تمځای یا سټاپ ته وایي. ډاټوم تاریخ په کوم تاریخ باندې ځي، Zeit په کوم وخت باندې ځي. Gleis Produkte Gleis یعنی ریلګاډي مختلف د ریلګاډي کومه پټلۍ چې ده په یو بانوف کې یا په یو ریلګاډي تمځای یا سټیشن کې چې تاسو ورشئ ډېر زیاتې نمبرونه د هغه وي د ریلګاډي د پټلۍ وي. مثلا یو ریلګاډي تمځای ته 7 دانې 8 دانې ریلګاډي په یو ځای ورځي نو دا خو ټول په یو پټلۍ نشي تللی. د دې مختلف لاینونه دي، هر لاین بیا نمبر لري چې هغې لاین ته ګلایز وایي. مثلا په 14A باندې
په 14 A یا B باندې، بل یې دلته 14 لیکلی دی، یعنی لاین نمبر 14 باندې، په لاین نمبر 14 باندې، او هلته بیا په A یا B په دې ځای باندې درېږي. پروډکټ یعنی د هغه ډول چې دی د ټرین یا د ریل ګاډي ډول چې دی هغه څنګه څه رقم ریل ګاډی دی. مثلا دلته مختلف ډولونه د ریل ګاډي مختلفه کمپنیانې شته. یو دی مثلا HCA دی، HCA یعنی تیزترین ریل ګاډي دی په آلمان کې، دا یو ډول دی، او دغه بیا د ریل ګاډي نمبر دی. او دلته HCA معنا انټرسټي ایکسپریس په معنا باندې دی. او bemerkungen که کوم څه خاص څه پکې یا تاسو نه کوم څه خاص څه غواړي، هغه بیا دلته یو یاداشت یا bemerkungen یعنی یو یاداشت تاسو ته درکوي. مثلا که چیرې ناوخته شي دلته راځي چې circa 2 Minuten 5 Minuten یا 10 Minuten verspätung لري یا ناوخت دی د خپل وخت نه، هغه بیا دلته په دې ځای کې لیکل کیږي. او یا هم د دې که چیرې د ګلایز مثلا مخکې د 14 نه تله، که چیرې دا بدل شي د 11 لاین نه ځي، نو بیا هغه دلته ورکوي، یعنې یوه یاداشت دلته ورکوي. اوس په دې ځای کې د نور معلومات هم په همدې ډول باندې دي. ډاټوم سایت، ډاټوم دی مثلا په 29 تاریخ د شپږمې میاشتې 2015 کال. دا کتاب پخوانی دی ځکه 15 کال پکې راغلی. او دلته یعنی په څو بجو باندې سفر کوي، اپ یعنی په څو بجو باندې سفر کوي، 11 بجې باندې یعنی 15 بجې باندې د مازدیګر او 1 دقیقه باندې. او دلته په دې خوا کې ګورئ که وګورئ دلته بیا هم د هامبورګ نه بوډاپست ته په څو بجې باندې رسیږي. دلته په اب معنا اب پارت معنا سفر کول، سفر شروع کولو ته چې د یو ځای نه سفر کوي. یو ځای ته چې رسیږي بیا انکونفت دی. انکونفت یعنی را رسیږي، دلته ان لیکلی دی، یعنی په 15 بجو د مازدیګر سفر کوي، په سهار 9 بجې او 8 دقیقې باندې بوډاپست ته رسیږي. دلته په دې ځای کې لیکلی دی داور. لږ دا بیرته کوم تر څو دلته ګورئ داور لیکلی دی. داور یعنی ټول سفر څو ساعته دوام کوي. دلته لیکلی دی 14 ساعته او 9 دقیقې. په همدغه ډول سره دا نور معلومات هم تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ د دې. او په آلمان کې تاسو چې هرې تمځای د ریل ګاډیو ته لاړ شئ، دغسې بورډونه به وګورئ. یعنې دغه بورډ به شاید په دې ډول باندې نه وي، خو معلومات همدغه عین شکل همدغه معلومات وي. بل دی راځي موږ تاسو بلې برخې ته چې دا هم د هوغن برخه ده. دا به تاسو باید واورئ. 11 نمبر آډیو ده، دا باید تاسو پلی کړئ او خپله یې واورئ. راځو چې څه وایي په دې کې. دې کې وایي چې ergänzen Sie den Dialog mit den Informationen aus dem Fahrplan. وایي ergänzen Sie وایي تاسو چې کوم دلته خالي خانې دي دغه ډکې کړئ د ډیالوګ نه mit den Informationen aus dem Fahrplan. وایي د هغو معلوماتو په واسطه سره کوم چې په پارپلان یا د سفر په پلان کې موجود دي. Kontrollieren Sie mit der CD. وایي کنټرolieren یعنې دغه معلومات چې کوم تاسو ډکوئ دا کنټرول کوي د CD د هدایاتو مطابق. دلته وایي چې ګوتن تاګ یعنی ښه ورځ، او دلته بیا هم دی ګوتن تاګ، یعنی دلته د زرغون خط باندې چې دی دا یو نفر دی، او ابیشن خط باندې چې دی دا دوهم نفر دی. لومړی نفر دوهم ته وایي چې ګوتن تاګ، دا هم په ځواب کې ورته وایي چې ګوتن تاګ یعنی ښه ورځ، ښه ورځ ولرئ یا ښه ورځ یا ورځ مو په خیر. 2 Fahrkarten nach Budapest bitte. یعنی دلته هغه سړی کوم چې د ټیکټونه خرڅوي یا ټیکټونو معلومات ورکوي، دا کوندن مشتری دی یا سفر کوونکی سړی ورته راغی، د دې ته وایي چې ګوتن تاګ 2 Fahrkarten nach Budapest bitte. وایي زه 2 دانې د سفر ټیکټونه غواړم بوداپست ته، مهرباني وکړئ. او ورته وایي hin und zurück، وایي 2 طرفه غواړي، د تګ او راتګ دواړه طرفه. دا ورته وایي ja hin am 29. Juni und am 8. Juli zurück. وایي او د دې طرف نه چې زه سفر کوم هغه په 29 د جون د میاشتې، او بیرته چې راځم zurück بیرته چې راځم هغه په 8 د جولای باندې. دا ورته وایي gut.
haben Sie ein Bahncard وای آیا ته یو بانکارت لري ته د بان یا د ریلګاډي یو کارت لري بانکارت دا د ریلګاډي کارت هغه کارت دی چې په میاشتني ډول یو میاشتنی فیس ورکول کیږي او یو کارت ورکول کیږي بیا په هغه کارت باندې کولی شي چې مکمله میاشت وګرځي دلته ورته وایي چې یا Zweiklasse Bahncard 25 وای او زه لرم Zweiklasse او 1 کلاسې څه ته وایي 2 کلاسې هغه یو موږ تاسو لکه په تیارو کې تاسو اورېدلي وي چې یو اکونومي کلاس وي یو بزنس کلاس وي بزنس کلاس یو څه وي آی پی وي یعنی مشخص خدمات نسبتا زیاتر وي او سیټونه یې ښه وي او 2 کلاسه چې وي عادي نو دلته هم 2 کلاسه ویلی دی یعنی د 2 کلاسیک بانکارد چې بانکارد 25 نومیږي دغه لرم دلته ورته وایي چې zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte وایي آیا ته غواړې چې پیسې راکړې بار په نقدي ډول باندې او که هم په کریډیټ کارت په واسطه سره پیسې پرداخت کړي دا ورته وایي چې mit Kreditkarte bitte وایي غواړم چې د کریډیټ کارت په واسطه سره یې پیسې پرداخت کړم ورته وایي چې so ein Moment نو وایي یو دقیقه یا یو لحظه صبر وکړئ das ist Verbindung اوس یې ورته ټیکټ یې ورته ورکړ او ورته معلومات په هغې کې موجود دي ورته وایي چې das ist ihre Verbindung یعنی دا د تاسو د ټرینونو ارتباطي معلومات دي بل دی Sie fahren یعنی تاسو سفر کوئ په څو بجو باندې دا څو بجې ساعت چې دی هغه به دلته ولیکئ هغه تاسو ته په دغه هغه چې دی دغه اډیو چې دی په دې کې تاسو ته وایي هغه ساعت به تاسو دلته ولیکئ چې په څو بجو باندې سفر کوي اب چې دی یعنی سفر په څو بجو کوي او په څو بجې چې رارسیږي هغه به تاسو دلته بیا ولیکئ in München müssen Sie dann umsteigen وایي په مونشن کې یا مونیخ ښار کې تاسو باید umsteigen یعنی خپل د یو ریلګاډي نه کوز شئ او بل ریلګاډي ته وخیژئ یعنی خپل ریلګاډی بدل کړئ umsteigen dort fährt Zug وایي هلته چې کله تاسو ریلګاډی بدل کړئ هلته fährt Zug د تا ریلګاډی چې دی هغه سفر کوي په څو بجو باندې هغه به دلته تاسو ولیکئ کوم چې تاسو اورئ د اډیو نه هغه به دلته بیا هغه ساعت به یې ولیکئ Sie sind morgens وایي تاسو په Sie sind morgens وایي تاسو به سهار په څو بجو باندې هر څو بجې چې دي په هغه بجو باندې in Budapest په بوداپست کې یئ یعنی بوداپست ته رسیږئ هغه څو بجې چې دي هغه تاسو بلته ولیکئ دا معلومات دلته هم شته تاسو کولی شئ چې دا معلومات د دغه دوه بورډونه چې کوم دي د دې څخه هم تاسو دا معلومات هلته ولیکئ ښه راځو اوس بیا دلته د بلې خوا دلته وایي چې یا ګوټ یعنی ښه هو ښه und die Rückfahrt او د Rückfahrt یعنی د بیرته راتګ په باره کې باندې یا د بیرته سفر په باره کې چې د بوداپست نه بیرته راځي هامبورګ ته د هغې په باره کې معلومات غواړي Die Rückfahrt geht über Berlin دلته د کتاب سم نه ښکاري خو دا برلین دی Die Rückfahrt geht über Berlin Abfahrt in Budapest وایي د Rückfahrt چې دی یعنی د هغې خوا بیرته سفر چې دی هغه په برلین باندې سفر کوي یعنی راځي برلین ته او د برلین نه بیا داسې راځي هامبورګ ته دلته وایي چې Abfahrt in Budapest وایي سفر کوي د بوداپست څخه په څو بجو باندې دلته کله چې راغی یعنی دلته ساعت مطلب دی په څو بجې باندې دغه کوي او Ankunft in Berlin او برلین ته رارسیږي Ankunft رارسیږي in Berlin په څو بجو باندې هغه به تاسو چې په اډیو کې اورئ هغه به دلته بیا ولیکئ Der Zug nach Hamburg fährt او د برلین نه چې بیا دی Der Zug یعنی ریلګاډی سفر کوي یا قطار سفر کوي هامبورګ ته په څو بجو باندې هغه به تاسو دلته ولیکئ Uhr ab und دلته په بښنې سره چې دا په کتاب د کتاب سکین کې صحیح نه دی راغلی نو او دلته بیا په څو بجو باندې چې دی هغه به تاسو دلته ولیکئ بل دی wie teuer sind denn die Karte وایي څومره قیمته دي دا سفرونه یعنی قیمت یې څو دی دلته وایي چې pro Person 180 € 270 وایي فی شخص باندې په یو شخص باندې
کرایه یې ده 180 یورو او 2 سنټه. ښه وایي چې زول پیغبندونګ ausdrücken دلته دا په کتاب کې بیا هم په سکین کې صحیح نه دی راغلی، نو زما په اند لیکل شوي دي چې زولن یا زول ich پیغبندونګ ausdrücken وایي آیا زه دا کوم د ټرینونو یا د قطارونو یا ریل ګاډیو د معلومات چې کوم دي، یعنی پیغبندونګ د ارتباطي معلومات چې کوم دي دا وایي آیا پرنټ کړم؟ پوښتنه یې کړې ده. دا ورته وایي چې یا بیټه وایي هو مهرباني وکړئ. دلته ورته وایي چې هیر بیټه شون ورته پرنټ کړه، ورته وایي چې هیر بیټه شون دا دی مهرباني وکړئ. هغه ورته وایي چې auf Wiedersehen یعنی د خدای په امان. په رسمي ډول سره چې تاسو کله رسمي خبرې کوئ نو وایي چې auf Wiedersehen یعنی تر بیا لیدنې، او کله چې تاسو په عادي یا عامیانه ژبه خبرې کوئ نو موږ تاسو وایي چې چوز. راځو بل سی نقطې ته üben Sie den Dialog وایي تاسو تمرین کوئ دغه ډیالوګ an der Zeiten an der Orte یعنی دلته خو ګورئ دلته برلین بوداپست او هامبورګ ترمنځ دا ډیالوګ و. اوس دلته چې دی دلته وایي چې تاسو an der Zeiten یعنی نور وختونه او همدارنګه د نورو ځایو په باره کې باندې تاسو هم دغسې یو ډیالوګ وکئ، جوړ کړئ او دا تمرین کړئ. راځو دوهمې نقطې ته. دا بیا هم د هغه برخې د هوغن برخې یا د لیسنینګ برخې یا اورېدلو برخې مربوط کېږي په دې کې، یعنی 12مه آډیو چې تاسو کله پلی کوئ نو تاسو ته د دې په باره کې باندې راځو چې څه وایي څه غواړي. im Reisebüro einen Flug buchen یعنی im Reisebüro یعنی د سفر په دفتر کې، سفري دفتر په هغې کې einen Flug buchen یو ټیکټ، یو د طیارې یو ټیکټ اخیستل یا بوک کول. دلته ورته وایي چې hören Sie den Dialog zweimal وایي تاسو دغه ډیالوګ 2 واره واورئ، zweimal یعنې 2 واره und notieren Sie den Preis او تاسو د هغې کوم قیمتونه چې دي هغه څنګه کوي نوټیرن یعنې یاداشت یې کوي und die Namen und Flugzeiten او همدارنګه د هغې سره نومونه یې او فلوکسایتن او د پرواز وختونه یې دا هم ورسره څنګه کوي، دا ورسره تاسو نوٹ کوئ یا یاداشت کوئ. بل دی په دې برخه کې وایي چې hören Sie noch einmal und kontrollieren Sie وایي یو وارې دلته خو یو واره تاسو واورېده، دوم واره دلته وایي بیا یو واره بیا واورئ und kontrollieren Sie او کنټرول کوئ. دلته یې لیکلي دي چې دلته بیا لیکلي ګورئ تاسو په دغه ځای کې د خالي خانې درکړي دي، مثلا هغ یا پخاو، هغ دی یعنی د نارینه دپاره، یعنی شاغلی او پخاو هغ، شاغلی پخاو بیا خانم یا اغلی ته وایي. اغلی دلته چې دی د هغې نوم به ولیکئ هن، هن یعنی ډیپارچر یا سفر کول، سفر شروع کول، څوغوک د هغې خوا بیرته سفر کول یا واپس سفر کول، یعنی تګ او راتګ بیرته. اوس په تګ کې چې دی کوم معلومات دي، کوم ځای نه تګ کوي، د هامبورګ نه تګ کوي، په کوم تاریخ باندې، په کوم ساعت باندې، ان یعنی په کوم تاریخ باندې سفر کوي او په کوم ساعت باندې، څو بجو باندې سفر کوي. دلته دی بل څوغوک او بیرته چې راتګ یا واپسې بیرته کوي هغه په کوم تاریخ باندې، په څو بجو باندې، او ټیکټ پرایز یې څو دی یعنی قیمت د ټیکټ څو دی. پرو پرزون دلته دا بیا هم په هغه کې نشته، خو پرو پرزون لیکل شوي یعنی په یو سړي باندې ټیکټ څو دی هغه به دلته دا خالي خانې به تاسو دلته په دغه آډیو کې واورئ او دلته به بیا ډاکې کوئ. دا د هوغن برخې د امتحان دپاره مهم یو تمرین کیدای شي. ښه راځو بلې صفحې ته چې یو 40مه صفحه ده. په یو 40مه صفحه کې موږ تاسو لرو eine Busreise یعنی د بس یو سفر. lesen Sie den Fahrplan وایي تاسو ولولئ دغه پارپلان، دلته یې پارپلان راکړی دی. wählen Sie eine Situation aus وایي تاسو په دغه حالاتو کې یو حالت انتخاب کړئ und spielen Sie einen Dialog am Schalter
او همدارنګه وایي تاسو یو ډیالوګ یو رول ولوبوئ یعنې یو شپیلن بازي یې کوي. همدغسې یو ډیالوګ په شالټر کې یعنې شالټر دلته یې مطلب ځینې هغه دی یعنې هغه څوک چې د معلومات ورکوي یا ټکټونه خرڅوي د همغه ځای په رقم باندې وایي تاسو هم یو ډیالوګ بازي کوي. دلته یې معلومات ورکړي چې مثلا هامبورګ دلته په دې ځای کې تاسو ګورئ چې برلین لینین بوس دا د کمپنۍ نوم دی. دلته وایي چې د برلین نه بوډاپست ته د بوډاپست نه سیوفوک ته او د دغې نه بیرته یعنې هیننزوګ دواړه دغه بس چې دی دغه بس کمپنۍ دغو ځایو ته هغه لري سفرونه لري کولی شي ځي او بیرته راځي. هامبورګ، هانوور، درېسدن، بوډاپست دغه ښارونو څخه د هامبورګ څخه هانوور ته او د هانوور څخه بیرته هامبورګ ته او همداسې دغه ښارونو ته بیرته دغه ښارونو ته راځي. او دلته یې لیکلي دي چې هامبورګ ZOB هاوټبانوف ګوره یو د HBF دی هاوټبانوف یعنې عمومي تمځای ته وایي او سیټ په عمومي تمځای کې بیا په دې کې هغې د ریلګاډو عمومي تمځای او د بسونو عمومي تمځای ته بیا سیټ او بی وایي. سیټ او بی یعنې سنټرال اومنیبوس سنټرال اومنیبوس یعنې سنټرال اومنیبوس بانوف یعنې د بسونو عمومي تمځای ته وایي بیا سیټ او بی. دلته یې مختلف معلومات ورکړي چې مثلا په څو بجو ځي، په کومه ورځ باندې ځي او د کوم ځای څخه کوم ځای ته ځي. دا معلومات یې ورکړي دي خو موږ تاسو اصلي مقصد دلته راځو په دغه ځای کې اصلي مقصد هم دلته دی چې مثلا که چیرې موږ یو دا شالټر یا هم همدغه د ټکټ خرڅولو هغه دفتر ته ورځو نو په هغې کې ورته وایي چې زه غواړم مثلا فارکارتن هامبورګ ناخ بوډاپست یعنې زه یو ټکټ غواړم د هامبورګ نه بوډاپست ته. د ما څخه کوم نفر چې مثلا په شالټر کې دی یا همغه دفتر والا چې کوم دی هغه پوښتنه کوي چې einfach hin und zurück وایي تنها یو einfach یعنې یو طرفه غواړي که hin und zurück یعنې دو طرفه یعنې د دې طرف څخه بیرته واپسي. دلته ورته په ځواب کې بیرته وایي چې hin und zurück یعنې hin und zurück یعنې دوه طرفه غواړم. ورته وایي چې وان څه وخت یې غواړي په کومه ورځ باندې ورته وایي چې دونرستاګ 14 اپریل یعنې په د پنجشنبې په ورځ باندې 14 تاریخ د اپریل په دغه تاریخ باندې غواړم. اوس دلته ورته وایي چې هینفارت هامبورګ اب دلته به ساعت ولیکئ هر څو ساعت چې دی اب دومره اوه یعنې هینفارت یعنې سفر کوي د هامبورګ څخه په دومره بجو باندې. او به برلین په برلین باندې یعنې په دې معنی چې برلین ته ځي د برلین څخه بیا بوډاپست ته ځي. او به برلین بیا په څو بجو باندې دلته به ساعت ولیکئ هر څو بجې چې وي اوه انکومفت یعنې په دومره بجو باندې رسیږي انکومفت ان بوډاپست یعنې په دومره بجو باندې رسیږي بوډاپست. او روکفارت او د هغې خوا واپسي سفر چې دی هغه په کومه ورځ باندې یعنې ورته وایي په کومه ورځ باندې غواړئ ورته وایي چې په دینستاګ 19 اپریل وایي د سې شنبې په ورځ باندې په 19 د اپریل باندې. ورته وایي روکفارت بوډاپست اب وایي روکفارت یعنې واپسي راتګ د بوډاپست څخه په دومره بجې باندې شروع کیږي یا په دغه بجې باندې حرکت کوي. او به برلین بیا هم په برلین باندې په دومره بجو باندې انکومت ان هامبورګ په دومره بجو باندې رسیږي هامبورګ ته. بیا ورته وایي پرایز هین und zurück وایي قیمت څومره دی د دغې دو طرفه ټکټ. دلته به چې هر څو قیمت دی هغه تاسو دلته قیمت ولیکئ دومره ایرو پرو پرسون یعنې په یو شخص باندې یا فی شخص باندې دومره ایرو کېږي هر څو ایرو چې کېږي هغه تاسو دلته ولیکئ. کینډر څالن که چیرې ماشومان یې پکې بیا د ماشومانو لپاره د 6 کلونو ټیټ ماشومان چې د هغې ټکټ نشته په آلمان کې او د هغې نه لوړ چې بیا د هغې ځان ته ټکټ وي د هغې لپاره به ځان ته ټکټ ورکوئ یعنې ټکټ ورته اخلئ او پیسې به ورکوئ. راځو اوس دلته ریډیمیټر یعنې د خبرو کولو یا د خبرو اترو ابزار.
eine Reise buchen یعنی یو سفر بوک کول. Ich hätte gern einen Flug nach یعنی چې غواړی یو چاته ووایي چې زه غواړم یو سفر ولرم یعنی یو ټیکټ غواړم چې واخلم نو ورته وایي چې ich hätte gern einen Flug nach دلته چې کوم ځای ته سفر کوئ دغه ځای نوم به لیکئ مثلا زه وایم چې بوډاپست یعنی زه غواړم چې einen Flug nach یو سفر ولرم چیرته بوداپست. بل ich hätte gern 2 Fahrkarten Fahrscheine مثلا nach دلته چې هر ځای ته ځئ زه غواړم چې 2 ټیکټونه ولرم Fahrkarten او Fahrscheine دواړه یو معنا لري دواړه د ټیکټ معنا ورکوي یعنی غواړم چې یو ټیکټ ولرم nach کوم ځای ته یو یا 2 ټیکټ ولرم کوم ځای ته چې هر ځای ته یې هغه نوم به دلته لیکئ یا مثلا د کوم ځای نه کوم ځای ته هغه به دلته ورته لیکئ eine Fahrkarte nach یعنی زه غواړم یو ټیکټ nach کوم ځای ته هغه دلته ولیکئ د هر ځای نوم چې بل einfache Fahrt یعنی صرف یو طرفه ټیکټ غواړم hin und zurück bitte یعنی دو طرفه wann ist der Rückflug یعنی یو Rückfahrt یو Rückflug Rückflug چې شي یعنی په طیاره کې واپسې ټیکټ په طیاره کې بیرته راتګ یعنی wann ist der Rückflug یعنی کله طیاره بیرته راځي یا بیرته سفر راکوي ist das ein Direktflug وای آیا دا یو مستقیم هغه دی پرواز دی او کنه چیرته کینی بیا ځي بل دی wann fährt der Zug یعنی کله سفر کوي څوک یعنی قطار یا ریل ګاډی der Bus او یا هم کولای شو چې der Bus ووایو ab څه وخت سفر کوي wann kommt der Zug او څه وخت راځي دلته څه وخت سفر کوي دلته وایي څه وخت راځي der Zug او یا هم der Bus an بل دی wo muss ich umsteigen یعنی چیرته زه باید ټرین بدل کړم دا ټرین مستقیم ځي که نه په یو ځای کې بدلیږي umsteigen د ټرین بدلولو ته ich möchte eine Reservierung bitte یعنی زه غواړم چې یو ریزرویشن ولرم یا مخکې د مخکې څخه د ټیکټ بوک کړم ریزرو یې کړم was kosten die Fahrkarten یعنی څومره دی قیمت یې د دغې ټیکټ kann ich mit Kreditkarte zahlen یعنی کولی شم چې زه د کریډټ کارت په واسطه سره پیسې پرداخت کړم یا پیسې ورکړم او که bar bezahlen یا هم نقد ډول سره können Sie mir die Verbindung bitte ausdrucken وایي کولی شي چې ته ماته د ریل ګاډي یا د بس یا د طیارې درشي دغه Verbindung چې Verbindung یعنی ارتباطي سفر مثلا یو طیاره قطار یا بس ځي د یو ښار نه بل ښار ته په یو ځای کې د یو بس نه بل بس ته تبدیلیږي دغه ته یو Verbindung وایي کولی شي چې ته موږ ته دا Verbindung bitte ausdrucken دا موږ ته پرینټ کړي یعنی تاسو کولی شئ چې په دې ډول باندې سوال وکړئ یعنی دا بیا هم دا ریډیمیټل چې دي ډېر مهم دي د دې په واسطه سره تاسو کولی شئ چې جملات جوړ کړئ او همدارنګه سوالونه وکړئ ښه بیا هم راځو 42مې صفحې ته 42مه صفحه کې موږ تاسو وایو 3 Buchungen Hamburg nach Budapest یعنی 3 د ټیکټونو بوک کول د 3 ټیکټونو بوک کول د هامبورګ څخه nach Budapest sammeln Sie Informationen aus den Aufgabe 1 bis 3 und ergänzen Sie die Tabelle وایي جمع آوری کوي معلومات aus den Aufgabe 1 und 3 د لومړۍ او درېیمې برخې نه چې دلته دا یې درېیمه برخه وه د دغې درېیمې نقطې څخه او دلته هم لومړۍ دا ده پورته دا یې لومړۍ ده دغې څخه معلومات جمع آوري کوي ځینې راټول کړئ معلومات او بیا دلته وایي چې aus den Aufgaben 1 und 3 und ergänzen Sie die Tabelle او دغه ټیبل چې دی دا ډک کړئ ښه اوس دلته یې موږ تاسو ته راکړي دي چې مثلا دلته دی Zug Flug Bus Zug معنا قطار یا ریل ګاډی Flug معنا طیاره Bus معنا بس
Reisetermine یعنی په کوم لکه ترمینه یعنی څه وخت سفر کوي په کومه ورځ باندې یا کوم ساعت باندې Reisezeiten یا Dauer یعنی د سفر مکمل وخت څو ساعته دی څو ساعته سفر دی بل دی Preise او قیمت یې څو دی دلته په دې ډول سره تاسو مثلا ډکولی شئ لکه دلته یو هغلته معلومات چې په لومړۍ برخې نه تر دریمې برخې پورې درکړي دي تاسو وګورئ چې کوم سفر یا کوم ټرین چې دی یا کوم قطار چې دی هغه په 11 بجې او 1 دقیقه باندې سفر کوي او په 9:08 باندې بوډاپست ته رسیږي دا موږ تاسو په هغه کې وویلې او قیمت یې څو او بل وګورئ چې د تیارې په کومه ورځ باندې ځي بیا په کوم تاریخ باندې او ټول سفر یې څو ساعته دی او قیمت یې څومره دی او همداسې د بوس والا تاسو وګورئ او بیا دا خالي خانې یا دا ټیبل ډک کړئ د هغې څخه وروسته راځو لاندې بیا وایي چې Reisepläne vergleichen وایي د سفر پلانونه سره مقایسه کړئ Beantworten Sie die Fragen او ځوابونه ورکړئ die Fragen سوالونو ته یا پوښتنو ته لومړی دی Was ist teurer Flug oder Bahn وایي کوم یو قیمتتره دی فلوګ طیاره oder Bahn او که نه ریلګاډی ښه بل دی Der Flug ist teurer aber er ist schneller وایي چې der Flug یعنی طیاره چې ده هغه قیمته ده aber er ist schneller خو ولې تیزه ده بل دی welche Reise dauert länger یعنی کوم یو سفر زیات دوام کوي یا زیات وخت نیسي Bus oder Bahn بس او که ریلګاډی Die Reise mit دلته به تاسو خپله یو جمله جوړوئ مثلا دلته Die Reise mit Bus ist länger aber sie ist bequemer مثلا ما دا یو مثال ورکړ چې سفر د بس په واسطه سره چې دی زیات وخت نیسي aber sie ist bequemer خو ولې راحت بخشه وي تاسو کولی شئ همدغسې خپل مثالونه دلته وړاندې کړئ او دغه ځای کې ورته واچوئ بل دی bei welcher Reise muss man umsteigen یعنی په کومو سفرونو کې باید خلک ټرینونه یا بسونه دا بدل کړي bei der Reise mit یعنی د شیش په واسطه سره چې سفر کوي معلومه ده چې د بس او قطار په واسطه سره بل دی کیدای شي د طیارې په واسطه سره هم وي په طیاره کې هم مثلا که چیرې مستقیم فلایټ نه وي یعنی مستقیم پرواز نه وي په هغې کې هم کیدای شي د یو طیارې څخه بلې طیارې ته سړی وخیژي welche Reise finden Sie am besten یعنی کوم یو سفر تاسو دپاره بهترین دی یا تاسو دپاره تاسو ته بهترین دی Die Reise mit مثلا Flug زه وایمه Die Reise mit Flug ist am besten aber mit Bahn ist besser ښه اوس راځو شپږمې نقطې ته په دې کې وایي چې einen Fahrplan lesen وایي د Fahrplan وایي د سفر یو پلان تاسو ولولئ Fragen Sie oder geben Sie Informationen وایي سوالونه وکړئ یا پوښتنې وکړئ او geben Sie Informationen او معلومات ورکړئ دلته وایي چې gibt es einen Zug nach St. Gallen وایي آیا یو ټرین شته دی زنګ ګالن ته زنګ ګالن د یو ځای نوم دی آیا په ټرین کې یو سفر یا یو ټرین شته دی زنګ ګالن ته پوښتنه کوي تاسو دلته وګورئ چې شته او که نه که چیرې وي د هغې په باره کې بیا معلومات ورکړئ بل دی wann fährt der Regionalzug nach Hergesville وایي څه وخت سفر کوي Regionalzug یعنی منطقوي څوک یعنی مخکې ما تاسو ته ویلي چې یو ECA دی انټرسټي ایکسپریس یعنی د ښارونو ترمنځ یو دی په ښار دننه کې چې کوم د یو منطقې څخه بلې منطقې ته یا په ښار کې د یوې ولسوالۍ یا بلې څخه بلې ولسوالۍ ته سفر کوي هغه چې دی ریلګاډي چې دی هغې ته بیا ریګینال څوک وایي او ECE چې دی ECA چې دی هغه بیا د یو غټ ښار څخه بل غټ ښار ته یا لرې سفرونه کوي
nach دلته وایي چې der Regionalzug nach Hergesville وایي څه وخت سفر کوي دغه ریګینال ریل ګاډی هرګسویل ته. تاسو دلته وګورئ بیا ځواب ورکړئ. بل دی von welchem Gleis fährt der Zug nach Lenzburg ab وایي د کوم لاین څخه د کوم ګلایس څخه ریل ګاډی سفر کوي لینزبورګ ته. بل دی wann fährt der nächste Zug nach Zürich وایي څه وخت سفر کوي next بل یا راتلونکی ریل ګاډی زوریخ ته. بل دی was für ein Zug fährt nach میلانو یعنی کوم یو ریل ګاډی سفر کوي میلانو ته. تاسو یې دلته وګورئ چې هر یو سفر کوي د هغې ډول د هغې وخت او د هغې ټول معلومات ورته ورکړئ. ښه دلته راځو موږ تاسو اوس په دې کې بیا اس لاوټه یعنی په کوم ځایو کې اس په صورت تلفظ کیږي یا په لوړ اواز سره تلفظ کیږي. مثلا چیرته زد چیرته اس او چیرته چې تی اس راشي په کوم ځای کې دلته اس په لوړ اواز سره تلفظ کیږي. hören Sie sprechen Sie nach وایي لومړی واورئ دا هم د آډیو یو برخه ده د لیسنینګ یا hören برخه ده. وایي لومړی hören Sie واورئ sprechen Sie nach او وروسته یې تاسو د هغې څخه وروسته یې تاسو هم تکرار کړئ. erkennen Sie die Regel او دلته کوم قوانین چې دي هغه قوانین تاسو دلته په دغه ځای کې چې دي دا ډک کړئ د خالي خانې د قوانینو. اوس مثلا دلته وایي چې stimmhaftes کوم ځای کې چې زد چې کوم دی دا آواز لري د څټ آواز ورکوي یا څټ کوم ځای کې آواز لري هغه دلته موږ تاسو وایي چې په کوم ځای کې لوړ تلفظ کیږي. مثلا die Reise دلته اس چې دی لکه د څټ داسې آواز ورکوي اس دی خو لکه د څټ داسې آواز ورکوي او تلفظ کیږي په لوړ آواز سره تلفظ کیږي. مثلا die Reise reservieren die Reise معنی یو سفر reservieren reserve کول in Süd Deutschland یعنی جنوبی آلمان یا جنوبی جرمنی. دلته بیا هم اس د زد آواز ورکوي او لاوډ تلفظ کیږي. بل دی nach Salzburg دلته بیا هم اس لکه د زد داسې آواز ورکوي. بل دی lesen ویل ein Person یو شخص Sankt Gallen دلته بیا هم اس لکه د زد داسې آواز ورکوي. بل دی stimmloses یعنی بې آوازه چې وي. erste Klasse یعنی دلته لکه د زد داسې آواز نه ورکوي خو هماغه د اس آواز ورکوي خو لاوډ نه دی یعنی صدادار نه دی یا غږ لرونکی نه دی. وایي چې erste Klasse یعنی لومړی کلاس. aussteigen یعنی د aussteigen یعنی د بس قطار څخه کوزیدلو ته aussteigen وایي. بل دی die Straße کوڅې ته وایي یا بل دی der Bus بس ته وایي. Paris یعنی دلته چې دی اس stimmlos دی یا بې غږه دی یعنی دومره په لوړ اواز لکه دلته چې و هغسې نه تلفظ کیږي. die Autos der Fußweg die Autos موټرونه der Fußweg د پښو لار. بل دا کله چې تی اس راشي نو بیا په دې ځای کې دلته څنګه یې کوو راځو په دې ځای کې بیا مثلا لومړی دی die Zeit دلته خپله څټ دی څټ راغلی هغه خپله څټ تلفظ کیږي. bazahlen یعنی نقدې پیسې پرداخت کول. بل دی rechts تی اس دلته اس یعنی لکه stimmlos دغه رقم تلفظ کیږي rechts. بل دی یعنی راسته طرف ته. ein Platzkarte د ټې نه وروسته څټ راغلی دی دلته بیا هم مکمل تلفظ کیږي خو په لوړ اواز سره نه دی لاوډ نه دی. einen Platzkarte ښه. بل دی der Zug دلته بیا په لوړ اواز سره مثلا تلفظ کیږي der Zug قطار یا ریل ګاډی. die Notiz یو یاداشت. 2 Tickets 2 ټیکټونه. nach Luzern
دوه ټکټونه لوڅېغن ته د یو ځای نوم دی. ganz weit ganz په دې ځای کې بیا هم څټ مکمل تلفظ کیږي. ein Sitzplatz دلته بیا هم د ټ څخه وروسته څټ راغلی، یعنې دلته بیا هم تلفظ کیږي او په لوړ اواز سره. دلته دی ریګلن او دلته د خالي خانې ډکول دي. دا تاسو د ګرامر برخې په آخري درس کې د موږ تاسو ویلی، تاسو هلته وګورئ او بیا د ریګل خالي خانې چې دي دا بیا ډکې کړئ. راځو لاندې وروسته دی بیا hören Sie und sprechen Sie nach, achten Sie auf ZS und TS. وایي دا بیا هم د هوغن برخې یو برخه ده. په دې کې 14مه اډیو په دې کې وایي چې hören Sie und sprechen Sie nach، وایي واورئ او sprechen او وروسته بیا تاسو هغه د هغې په باره کې باندې خبرې وکړئ. achten Sie auf یعنې متوجه اوسئ ZS او TS ته. ښه، بیا هم 43مه صفحه ده. 43مه صفحه به بیا هم موږ تاسو په بله ویډیو کې وایو. نو بیا هم د نور درسونو دپاره او نور درسي ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ او د همدې چینل له لارې مو تعقیب کړئ.